سلامونه، امید لرم تاسو جوړ روغ خوشحاله یاسته. تاسو ته معلومه ده پرون په بوري کې دوې افسوسناکه پیښې وسوې. اوله پیښه د شکور مسکین چې دغه خبرې پر سوشل میډیا باندې هم چلیدې او د دوی د لوایکین لخوا هم دا خبره کېدله چې شکور مسکین چې وي د پولیس لخوا ویستل شوی دی. بیا په هغه کې بیا موږ او څه نور خلکو پولیټیکل پارټیانو خوا د لوایکین لخوا احتجاج وکړ باچا خان چوک. ډي سي صاحب هم راغی دلته ناست و. بیا په دې د ډي سي صاحب په موجودګۍ کې پر لاریانو باندې فایرینګ وسو، څه ډریوران زخمیان شو، څه د ګاډۍ ټایرونه وویستل. نو دغه پیښې شک و شبهات یا خوف اراز چې دي په ټول بوري کې دا ټیم دی چې دا څنګه پیښې وسوې، چا وکړې، څه له وسوې. نو دا ډېر پوښتنې شته یا کوشچن شته. اول خو د شکور مسکین په حواله باندې موږ دا خبره کول غواړو چې زموږ په پولیس انتظامیه کې له یو چا سره هم داسې ذاتي مسله نشته، نه که کریم مندوخیل دی، که شریف مسخیل دی، که نور پولیس سټاف دی. زموږ له چا سره څه ذاتي مسله نشته، نه له شکور مسکین سره داسې تعلقات وو، نه په ژوند کې موږ داسې تعلق ورسره ساتلی وي چې موږ به بیا د شکور سایډ نشو چې هغه صرف زموږ د کام غدي. داسې خبره بالکل هم نه ده. دا کوم عمل چې شوی دی موږ په پاکستان په ریاست کې ژوند کوو، دلته عدالتونه شته، تاڼې شته. دا په کار دی چې په دې ملک کې هر انسان ته په پیر بنیاد باندې، په شفاف بنیاد باندې د دې ټرایلز وچلل کېږي. د انساني حقوق تقاضا هم ده او د ریاست ذمهواري هم ده. نو که دا عمل شروع شي دلته خو په دې وطن کې پر ډېرو خلکو، پر سیاسي ورکرانو باندې، پر قبایلي خلکو باندې، په ډېرو مسایلو کې پر هر چا باندې فایر شته. نو دغه فایرز بنیاد به سبا بیا دا جوړېږي که څوک په یو کښې فایر کې مفروړه سوی یا وارنټ جاري سوی، نو بیا به دا عمل ورسره کېږي. نو دا خو ډېر یو رواج جوړېږي. کله څنګه چې په کراچۍ کې تاسو ټول په خبر یاست د راو انور په حواله باندې چې هلته پښتانه کوم ظلم ورسره وسوي، پر یا تنګول ورسره کېدل، یا به بتنه ورکوله، بیا به په فیک انکاونټر کې په حق ورسول. نو دغه عمل چې دی دا ډېر غلط عمل دی. دغه عمل د مخنیوي دپاره پولیس انتظامیه هم دا وایي، پرون ډي سي هم دا خبره کوله چې موږ شفاف تحقیقات کوو. دا تحقیقات خو داسې نشي کېدلی. دا تحقیقات به دی جی آی ټي جوړوي. جی آی ټي کې ظاهره خبره ده د عدالت به یو کس اخلي، ټرایبل زموږ ټرایبل علاقه کې چې کوم خلک دي د هغه څه به یو نماینده اخلي، د پولیس به یو نماینده وي. دغسې نور دغه شته چې په دې کې د آی بي چې کوم برانچ دی د دې څه دی یو کس اخیستلی شي چې د دې شفاف تحقیقات وکړي چې د شکور چا وویستي. ظاهره خبره د پولیس دا ټیم دغه سټانس دی چې د دوی ملګرو ویستلی دي، او دوی دغه خبره هم کوي چې له شکور سره اصله وله، او په دا اصله کې دغه خبره موږ تر اوسه پورې نه دی اورېدلې چې د پولیس له خوا دا ټیم یو څوک نه زخمي شوی دی، نه نوک وینې شوی دی. دا څنګه کېدای شي چې دوی دا دعوه کوي چې له دواړه خوا فایرینګ شروع و؟ نو دا ظاهره خبره مشکوک مجلس دی، او د دې عمل که هر څوک هر چا کړی دی یا څوک کوي، دا ډېر ناروا عمل دی. د دې عمل د مخنیوي دپاره موږ دغه له وزیر اعلی د بلوچستان چیف جسټس، د ډي آی جي لورلای ډیویژن او د اس پي لورلای، له دغه زموږ دا خواست کوو چې د دې د شفاف تحقیقات وشي چې دا دوې پیښې وسوې. بیا یوه په مازدیګر کېږي، بیا په ماښام باندې له ډریورانو سره کېږي. افسوس خبره خو دا ده د ډریورانو چې کوم یونین دی دوی نن خبره له ډي سي سره کړې دي، صرف او صرف د لارۍ چې کوم د ټیرو چې کوم مجلس و هغه ورسره کړي دي چې د دغه بدون موږ ته قیمت راکواسته او د دې بدون تاوان ورکواسته د خلکو چې زخمیان شوي دي، ګولیانې لګېدلې، پر دې باندې یو څوک هم نه وژغېدي. نه یونین دا خبره وکړله چې آیا دا غریبان خلکو، دا ډریوران خلک چې وو دا ولې وویستل، په چا وویستل. د دې په کلکه موږ مذمت کوو، او د دې شفاف تحقیقات ظاهره خبره موږ مطالبه کوو. که نه کېدل نو موږ به مجبوراً ټول پارټیانو ته به ځو، الپارټۍ به راغواړو. پر دې باندې به بیا احتجاج کېدی، که پایجام کېدی، که شټر ډاون کېدی. نو د دې عمل د مخنیوي دغه یو واحده لاره د دې شفاف تحقیقات وکړي چې هغه کوم خلک ګناهګاره خلکو هغه مسکین چې وي پر ده باندې 15 کیس دی چې د مشین کیس وي چې د مشین یې ورسره نیولې دي. د دې زیات سے زیات جرمانه چې ده له 15,000 یې واخلي تر 15,000 پورې. نو اوس د 15,000 تر دې مخکې هم د داسې کوم کیسونو دا ټول
راځینامې څوک دي هغه که مجید مسکین سروې کله د کشمیر دغه هغه په ډیټیل خصوصي کیسې وو خو پر ده باندې دا کیس وو نو دا د سره دا کار هم کېدلی شو دا د فایرینګ و د دې دغه ضرورت نه و دا شناخت کارت د سره دوی چې خامخا یو دغه عمل له چا سره کوي نو شناخت کارت یې بلاک کړه بل کار ورسره کولی شي یا ضروري خو نه و دا موست ټیرریسټ خو نه و بل ورځ ته ګرفتاري کولی شي پر کور باندې چاپه ورولی شي نن سبا په ټول بوري کې د شاوخوا په غونډیانو کې کیمرې راته لګول کېدي هر ځای دغه راته جوړ دي کلي راته جوړ دي نو یو سړی نیول خو دومره مشکل نه دی ریاست دپاره او بیا که ریاست دغه عمل کوي د ریاست موږ به بیا ظاهره خبره ده په یو جمهوري او په عیني او قانوني تقاضې له لارې که احتجاج وي که پروټیسټ وي دا به موږ کوو نو د دې موږ भरपूर مزاحمت کوو او زر تر زره له دې خلکو زه خواست کوو چې د دې باندې جی آی ټي جوړه کړي که نه جوړېږي ظاهره خبره موږ به پولیټیکل پارټیانو پر دې باندې به یو لایحه عمل اعلانوو کور ودان ډېر